سلامونه ملګرو، زه ورور آغا یم او تاسو ته د یوې نوې کیسې سره راغلی یم. کیسه له هغه ځای څخه پیلېږي کله چې څو ښکاریان د امریکا د الاسکا په شاړو او ډېرو ځنګلونو کې ګرځېدل. په همدې وخت کې یې یو زوړ جنګېدلی او پرېښودل سوی بس ولیدی، خو کله چې بس ته ننوتل د هغوی ټولو د مخونو رنګونه واوښتل. د بس په یوه کونج کې د یو ځوان خراب سوی مړی پروت و. د هغه له مړینې څخه ډېرې ورځې تېرې سوي وې. کله چې ښکاریانو شاوخوا سیمه وپلټله د هغه ځوان کیمره یې پیدا کړه. په کیمره کې لسګونه انځورونه وه، داسې انځورونه چې د هغه د ژوند وروستۍ ورځې یې د تل لپاره خوندي کړي وې. وروسته چې د هغه د ورځپاڼې شلېدلې پاڼې او نیمګړې لیکنې سره یو ځای سوې، ورو ورو یوه داسې کیسه راښکاره سوه چې ټوله نړۍ یې ولړزوله. داسې کیسه چې میلیونونو خلکو خپل ځان پکښې کې ولیدی. ځینې خلکو دا د ارمان پالنې تر ټولو غمجنه ستراتیژي وبلله او ځینو بیا دا د ازادۍ تر ټولو زړور مثال وګڼي. د هغه ځوان نوم کریسټوفر جانسن و. هغه انسان چې عمر یې د تل لپاره یوازې په 22 کلنۍ کې ودرېدی، خو خوبونه یې هېڅکله په کوم حد کې بند نه سول. کریس د یوې ډېرې شتمنې کورنۍ غړی و. هغه هر څه درلودل چې عادي خلک یې یوازې په خوب کې لیدلی سي: ښه کور، غوره زده کړې او خوندي راتلونکی. خو عجیبه خبره دا وه چې هغه له پیسو او شتمنۍ سره هېڅ مینه نه درلودله. ډېر وخت به یې یو زوړ دویم لاس موټر چلوي. حال دا چې په زده کړو کې دومره تکړه و چې بشپړه بورس یې ترلاسه کړی و. وروسته یې په ډېرو لوړو نمرو پوهنتون پای ته ورسوي. استعداد یې دومره ډېر و چې د حقوقو د یو مشهور پوهنتون دروازې ورته تل پرانیستې وې. یو روښانه راتلونکی، شهرت او هوسا ژوند یې مخې ته ولاړ و. بیا یې داسې پرېکړه وکړه چې هر څوک یې حیران کړل. کریس د خپلې زده کړې ټولې سپما چې $40,000 کېدل د لوږې د مرستې یوې ادارې ته ورکړه. وروسته یې نږدې ټول د پېژندپاڼې کارتونه له منځه یوړل. له هغه وروسته د نړۍ له سترګو څخه ورک سو. هغه غوښتل بیرته د طبیعت غېږې ته ستون سي. د ښارونو شور، د ټولنې هیلې او د اړیکو مسؤلیتونه یې ټول شاته پرېښودله. د 1990 کال د جون په میاشت کې یې د لویدیځ پر لور باندې سفر پیل کړي. د هغه وروستۍ موخه الاسکا وه، هغه ځای چې دی د خپل روح اصلي کور بلي. د سفر په لومړي ورځ کې یې د اریزونا په دښته کې یوه شپه تېره کړه، خو نه پوهېدی چې هغه سیمه به هماغه وخت د سختو طوفانونو سره مخ وي. د شپې له نیمایي وروسته هوا ناڅاپه بدله سوه. سخت بادونه ولګېدل او په یوه شېبه کې حالت ډېر خطرناکه سو. خو د خپلې هوښیارۍ او کلکې ارادې په برکت کریس له هغه خطر څخه روغ رمټ راووتی. له دې پیښې وروسته یې یو بل لوی ګام واخیستی. هغه غوښتل له خپل تېر ژوند سره ټولې اړیکې پرې کړي. د خپل موټر نمبر پلیټ یې واخیستی او پاتې ټولې پیسې یې اور ته واچولې. اوس نه کومه رسمي پېژندپاڼه ورسره وه او نه هم کوم ټاکلی منزل، یوازې یو خوب ورسره و. هغه خوب چې الاسکا ته به رسېږي. همدلته د کریس اصلي سفر پیل سو. هغه په یوه کوچنۍ خیمه کې اوسېدی. هر چیرې چې به ورته د سپرېدو موقع برابره سوه، د خلکو په موټر کې به سپور سو او خپل سفر به یې روان ساتي. خو تر ټولو ځانګړې خبره دا وه چې هېڅکله یې بیړه نه کوله. هر ځای به تم کېدی، د خپل شاوخوا نړۍ احساس به یې کوئ او د طبیعت هر غږ ته به یې په غور سره غوږ نیوئ. ساعتونه به په ګڼو ځنګلونو کې ناست و، هلته چې یوازې د باد شرنګ، د مرغانو آوازونه او د ونو چوپتیا ورسره ملګرې وه. د 1990 کال د اګست په میاشت کې کریس شمالي کالیفورنیا پرېښودله او خپل سفر یې روان وساتئ. په همدې وخت کې د هغه د مور او پلار اندېښنې ورځ تر بلې زیاتېدلې. د ډېرو میاشتو راهیسې یې د خپل زوی هېڅ خبر نه و اورېدلی. بالاخره هغوی اټلانټا ته ورسېدل په دې هیله چې د هغه کومه نښه به پیدا کړي. خو هغه حقیقت چې هلته یې واورېدل لا یې اندېښنه نوره هم زیاته کړه. هغوی پوه سول چې کریس 2 میاشتې مخکې خپل اپارتمان پرې ایښی و. پولیسو ورسره مرسته وکړه او د کریس موټر یې پیدا کړي. په موټر کې د جګړې یا زور زیاتۍ هېڅ نښه نه وه. دې خبرې مور او پلار ته لږ ډاډ ورکړي، خو ډېر ژر هغوی پوه سول چې زوی یې ورک نه دی، بلکې په خپله یې غوښتل چې له نړۍ څخه لیرې ولاړ سي او د دې تر شا یو ژور علت موجود و. د کریس ماشومتوب له د باندې څخه خوشحاله ښکاره کېدی، خو له دننه څخه مات او دردمن و. د هغه په کورنۍ کې ډېر داسې رازونه پټ وه چې ډېر لږ خلک پرې پوهېدله. د هغه مور د پلار د لومړۍ کورنۍ ترمنځ راغلې وه او کریس او خور یې کارین د داسې اړیکې اولادونه وه چې له پیل څخه د شخړو او خبرو سره مل وه. کور یې لوی و، پیسې یې ډېرې وې، خو د هماغه کور د دیوالونو تر شا به تل جګړې او تاوتریخوالی روان و. کریس او خور یې له کوچنیوالي راهیسې لیدلې وه
چې پلار به همیشه پر مور باندې لاس پورته کوي. هماغه درد، ویره او ساتنګي د هغه د زړه تر تله پورې ورننوتل. شاید همدا لامل و چې کریس غوښتل له ټولې نړۍ څخه وتښتېږي. هغه باور درلودی چې د الاسکا نه ختمېدونکي ځنګلونه به د هغه د مات زړه درمل سي. کله چې خپل سفر ته دوام ورکړ، له یوه ګرځنده خاوند او ښځې سره مخ شول چې ریني او جین نومېدل. دوی دواړو کریس ته ډېر تود هرکلی وکړي. هغوی ورته د داسې ځای کیسه وکړه چې خلک پکښې کې د طبیعت په غېږه کې یو ډېر ساده ژوند تېروي، چې د نننۍ بوختې او شورماشور ډکې ټولنې څخه په بشپړه توګه بېله وه. هغوی کریس ته بلنه ورکړه چې ورسره هلته ولاړ سي. ان جین ورسره ژمنه وکړه چې یوه ځانګړې خولۍ به هم ورته ډالۍ کړي. خو کریس پوهېدی چې د ده اصلي منزل بل ځای دی. هغه یوه ورځ له هغوی سره په ډېرې خوښۍ سره تېره کړله، خو سبا سهار پرته له کوم شور او غږ څخه په ارامه یې خپل سفر ته دوام ورکړي، ځکه چې د ده په زړه کې یوازې یوه ناره او انګېزه وه، هغه الاسکا وه. هغه لا هم یوازې سفر کوي. کله به د یوې ونې تر سیوري لاندې کښېنستی او یوه عادي مڼه به یې خوړله، او په همدې ساده کار به یې د نړۍ تر ټولو لوی خوشحالي احساسوله. د ده لپاره د ازادۍ معنا همدا وه، نه بندیز، نه ځان ښودنه، یوازې پراخ اسمان، لمر، چوپتیا او نه ختمېدونکې لارې. کله چې د سپتمبر میاشت راورسېدل، هغه جنوبي ډکوتا ته ورسېدی. هر لور ته د سرو غنمو کروندې پرتې وې، خو یوازې خوبونه د انسان نس نسي مړولی. نو د لومړي ځل لپاره یې د ژوند له حقیقت سره جوړجاړی وکړي. هغه په یوه کرونده کې کار پیل کړي. هلته به یې د غنمو د ریبلو ماشین چلوي او د خپلې روزي لپاره به یې سخت کار کوي. هلته یې له کروندې له خاوند وان سره ولیدل. وان له ظاهره ډېر سخت او جدي سړی ښکاره کېدی، خو زړه یې ډېر لوی و. هغه له کریس سره د خپلې کورنۍ د یوه غړي په څېر باندې چلند کوي. د لومړي ځل لپاره کریس د خپل زحمت د میوې د حاصلاتو راټولولو او د خپل ځان د یوه ځای پورې تړلي احساس خوند وڅکي. کله چې وان پوه سو چې د کریس تر ټولو لوی ارمان د الاسکا ځنګلونو ته رسېدل دي، نو بې له دې چې څه ورته ووایي، د هغه سره یې مرسته کول پیل کړل. هغه ورته د اړتیا وړ توکي برابر کړل او په پای کې یې د ښکار لپاره یې توپک هم ورته واخیستی، ځکه چې اوس کریس د خپل ژوند تر ټولو خطرناکه پرېکړه کوونکي سفر ته روان و. داسې سفر چې یا به یې خپل ارمان ته رسوي، یا به د تل لپاره د تاریخ برخه ګرځوي. وان یوازې د کریس د کار خاوند نه و، بلکې ښایي لومړنی انسان و چې د هغه په ارمانونو یې باور کړی و. هغه یو تجربه لرونکی ښکاري راوغوښتی او کریس ته د ښکار کولو لارې چارې ور وښودلې. دا یې ورته وښودله د ښکار شوي غوښې څنګه د اوږدې مودې لپاره ساتنه وکړي، او د ځنګله د ژوند ټول هغه مهارتونه یې ور وښودل چې وروسته به د ژوند او مرګ ترمنځ توپیر ټاکي. خو ښایي قسمت نه غوښتل چې دا اړیکه اوږده سي. لا د غنمو فصل په بشپړ ډول نه و ریبل سوی چې ناڅاپه پولیس د وان کروندې ته ورسېدل. پر هغه باندې د ناقانونه شورمکۍ تلویزیون د کاروبار تور ولګېدی. لږ موده وروسته وان ونیول سو. د تللو پر مهال یې بیا کریس ته وویل الاسکا ته خامخا ولاړ سه، خو تر پسرلي پورې انتظار وباسه. خو د وان له نشتونوالي وروسته کرونده د کریس لپاره یوازې یوه تشه ځمکه وه. نو خپله مزدوري یې واخیستل، یادونه یې په زړه کې خوندي کړل او یو ځل بیا د ناپېژندل سوو لارو پر لور باندې روان سو. دا ځل یې سفر کولراډو ته ورسېدی. یوه شپه کله چې د سیند پر غاړه باندې ګرځېدی، یوه کوچنۍ کښتۍ یې ولیدله. یوازې په یوه نظر یې د ماجراجویي شوق بیا راویښ سو. سبا سهار یې خپل سامان تر یوه پل لاندې پټ کړي او سیده د ادارې دفتر ته ولاړی. هغه غوښتل چې پوه سي چې سیند ته د کښتۍ د کښته کولو اجازه څنګه ترلاسه کړي، خو چې ځواب یې واورېدی، هر څوک به پر خپل تصمیم باندې پښیمانه سوی وای. چارواکي ورته وویل چې د اجازې لپاره باید شاوخوا 12 کاله انتظار وباسي. 12 کاله! خو کریس د انتظار سړی نه و. خپله نږدې ټوله سپما یې وایستله او هماغه کښتۍ یې رانیوله. وروسته پرته له اجازې، پرته له کومې ساتندویي وسیلې، ځان یې د کولراډو سیند توندو اوبو ته ور واچوي. څپې ډېرې سترې وې او د اوبو بهیر ډېر خطرناکه و، خو کریس نه ودرېدی. هغه یوازې خوشحاله او له شوقه څخه ډک و. د سیند پر غاړه یې له یوه ښځې او خاوند سره ولیدل چې هلته یې کیمپ وهلی و. کله چې هغوی پوه سول چې دې ځوان له پورته هغو خطرناکو اوبو څخه ځان رایستلی دی، د هغه پر زړورتیا باندې حیرانه سول. د خبرو پر مهال کریس په یوه بله مهمه خبره باندې هم پوه سو. هغه اوس د مکسیکو له پولې څخه یوازې 300 کیلومتره لیرې و. خو د هغې خبرې اوږدې نه سوې. هماغه وخت د سیند د څارنې افسران د هغه په لټه کې راورسېدل.
کریس سمدستي خپله کښتۍ وګرځول. د سیند د یوه تاو تر شا پټ سو او له هغوی څخه وتښتېدی. وروسته د څو اونیو لپاره د هغه ټوله نړۍ همدا سیند و. کله به یې د ماشومانو په څېر په اوبو کې لمبو کولې، کله به له غاړې څخه راوغورځېدی او له وحشي اسونو سره به یې منډې وهلې، او کله به یې د لمر لوېدو ته کتل او په خپله کتابچه کې به یې هر څه لیکله. هغه لیکلي وه، ما پرېکړه کړې ده همداسې ژوند به کوم تر هغه چې ژوند مې بل لور ته یوسي. ورو ورو سیند هغه سمندر ته ورسوي. هلته یې د لومړي ځل لپاره د سمندر ژوروالی احساس کوي. د شنو اوبو پای نه ښکاره کېدی. هغه به ساعتونه ناست و او سبو ته به یې کتله. وروسته د سمندر پر غاړه په یو کوچني غار کې 14 ورځې یوازې پاته و. یوازې دی او چوپتیا. خو د هغه سرګرداني لا پای ته نه ورسېدلې. د څه مودې وروسته په پټه مکسیکو ته واوښتی. خو چې دښتې ته ننوتی، یو سخت شګلن توپان پر هغه باندې راغلی. توپان دومره زورور و چې کښتۍ یې هم ترې یوړله. اوس هغه په پردي هېواد کې و. نه د پېژندنې کارت پر سره و، نه پیسې او نه هم څوک چې ورسره مرسته وکړي. په پای کې اړ سو چې د پولې د چارواکو څخه مرسته وغواړي، او شاید د لومړي ځل لپاره یې فکر وکړ چې اوس باید خلک د ده خبره واوري. خو هماغه وخت یې یو لوحه ولیدله. پر هغې باندې لیکل سوي وه: خلک پوښتنه کوي ولې اوس، ولې وروسته نه؟ ځواب ډېر ساده دی، ځکه نړۍ نور انتظار نسي کولی. همدغه ټکو یو ځل بیا د هغه په زړه کې اور بل کړي. نړۍ انتظار نسي کولی او نه هم دی انتظار کولی سي. نو یو ځل بیا د ټولو له سترګو څخه پټ سو. د شپې په تیاره کې د یو بار وړونکي اورګاډي سر ته ور وختې، او سبا سهار چې لمر راوختې هغه بیرته امریکا ته رسېدلی و. دا ځل کالیفورنیا ته تللی و. خو چې له تمځای څخه د باندې راووتی، عجیبه احساس یې وکړي. لوړې ودانۍ، د موټرونو شور او غږونه، او په بیړه سره روان خلک. همدا هغه نړۍ وه چې د هغې د پرېښودلو لپاره هر څه شاته پرې ایښي وه. ماښام سو. د سړکونو ژړو څراغونو رڼا خپره کړه. خلک خپلو منزلونو ته په منډه روان وه، او کریس په یو څلورلارې کې ولاړ او فکر یې کوي. د لومړي ځل لپاره په خپل زړه کې یو ډول تشوالی احساس کوي. هماغه وخت یې یو ځوان ولیدی د سړک پر غاړه باندې پروت و. قیمتي کالي یې اغوستي وه، وریښتان یې په ښایسته ډول سره جوړ کړي وه، او له څېرې یې د بریالي ژوند ځلا ښکاره کېدله. د یوې شېبې لپاره کریس داسې احساس وکړ لکه خپل ځان ته چې ګوري. که هغه له کوره نه وی وتلی، شاید نن به یې همدغه ژوند درلودلی. خو هماغه ژوند و چې دی د هغه څخه تښتېدی. هغه د ساه بندېدو احساس کوي. ده ته داسې ښکاره کېدل لکه ټوله نړۍ چې غواړي دی تیر کړي. نو له هغه ځای څخه وتښتېدی، لکه یو انسان چې د وبا څخه د ځان د ژغورلو لپاره منډه وهي. همداسې ده هم منډه کړه او یوې بلې بارونکي اورګاډي ته ور وختې. خو دا ځل بخت ورسره مل نه و. لږ وروسته د اورګاډي چلوونکي ونیوی او دی یې سخت ووهي. د اورګاډي یې وغورځوي، بدن یې ټپي، کالي یې سري او زړه یې ستړی و. خو بیا هم پورته سو، ځکه لا یې یو خوب درلودی. الاسکا، هماغه خوب چې اوس یې دی ځان ته رابللی و. هر څومره چې شمال ته نږدې کېدی، هغومره یې د هغه ځای غږ لا روښانه اورېدی. خو تر الاسکا د رسېدو لپاره ورته د لارې سامان هم په کار و. نو کله ناکله به بیرته ښارونو ته راستنېدی او کار به یې کوي. څو میاشتې به یې سخت کار وکړ، بیا به ناڅاپه ورک سو. همدا یې د ژوند طریقه وه. وخت تېرېدی او د کور څخه تر وتلو تر یو کال هم ډېر وخت تېر سوی و. هلته یې د مور او پلار درد هره ورځ زیاتېدی. و هرې دروازې ته به یې سخت امید و، او د هر ټلیفون د زنګ سره به یې زړونه لړزېدله. خو کریس هېڅکله بیرته راستون نه سو. تر یو کال وروسته کریس بالاخره هغه ځای ته ورسېدی چې جین ډېر پخوا ورته یاد کړی و، او ګرځندویانو مشهور ځای چې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه خلک به هلته راتلله. څو ورځې به اوسېدل، ملګري به یې جوړول، او بیا به د نوي سفر پر لور باندې روانېدله. د وخت په تېرېدو سره هغه ځای د خوړو، موسیقي او خوښیو یوه ځانګړې نړۍ ګرځېدلې وه. هماغه شپه هلته د موسیقۍ یوه میله روانه وه. د ګیټار غږ په هوا کې خپور او د اور لمبې بلې وې. هماغه مهال د کریس سترګې پر یوې نجلۍ باندې ولګېدلې. هغې پر سټیج سندره ویله. د هغې په غږ کې عجیبه خوږوالی او ژور یوازیتوب نغښتی و. کریس هماغسې د هغې غږ ته غوږ نیولی و، لکه د نړۍ ټول غږونه چې ناڅاپه چوپ سوي وي. د ټولو حیرانوونکې خبره دا وه چې د ټریسي سترګې هم بیا د کریس پر لور باندې اوښتې. شاید له ډېر وخت وروسته لومړی ځل و چې چا رښتیا هم کریس لیدلی و، او شاید د ډېر وخت وروسته لومړی ځل و چې د کریس په زړه کې
هم څه بدلېدل پیل سوي وه، خو هغه نه پوهېدی چې د ژوند تر ټولو سخته پرېکړه لا مخې ته پرته ده. تر ټولو حیرانوونکې دا وه په کریس باندې زړه بایللی و. سبا سهار ټریسي ورغله او دواړو لږ خبرې وکړې. خو د ټریسي لپاره دا د نوي ژوند پیل و. هغې ټوله ورځ ځان د کریس لارښوده وګرځوي او شاوخوا ښکلي غرونه، پراخې دښتې او زرینې درې یې ور وښودلې. ورو ورو دواړه یو له بل سره ښه وپېژندله. ماښام جین خپل د تېر ژوند دردونه د کریس مخې ته کښېښودل. هغې وویل چې یو وخت یې کورنۍ درلودله، خو خاوند یې پرېښودی او زوی یې هم ترې ورک سو. کلونه تېر سول، خو د زوی هېڅ خبر یې ترلاسه نه کړي. ښایي همدا وجه وه چې هغې په کریس کې د خپل ورک سوي زوی انځور لیدلی و. بل لور ته ټریسي هره ورځ کریس ته لا نږدې کېدله. تل به یې پلمه لټوله چې ورسره وخت تېر کړي. خو کریس که څه هم د هغې احساسات یې درک کوله، بیا یې هم ځان ترې لیرې ساتي. بالاخره ټریسي د خپلې مینې څرګندونه وکړه، خو د کریس فکر بل ډول و. هغه د مینې پر ځای د ژوند د پوهېدو او نوو تجربو د ترلاسه کولو خبرې کولې. هماغه شپه د موسیقۍ په مراسمو کې یې د ستورو تر اسمان لاندې سندره وویله. هغه شېبه ډېره ښکلې وه، خو ډېر دوام یې ونه کړي. څه موده وروسته کریس پرېکړه وکړه چې الاسکا ته ولاړ سي. د دې خبرې په اورېدو سره ټول خفه سول. د رخصتۍ پر مهال ټریسي هغه په غېږ کې ونیوی او جین د خپلو لاسونو جوړ سوي خولۍ ده ته د ډالۍ په توګه سره ورکړل. وروسته کریس د خپل راتلونکي سفر پر لور باندې روان سو. د 1992 کال د جنوري په میاشت کې هغه له یو بوډا سړي سره مخ سو چې خپله مېرمن او زوی یې په یوه پیښه کې له لاسه ورکړې وه. هغه د غم له امله مات سوی و، خو وروسته یې د څرمنې د نقش کار پیل کړی و. ژر دواړه نږدې ملګري سول. هغه کریس ته د څرمنې نقش کول ور وښودله او کریس د خپل سفر کیسه پر یوه کمربند باندې نقشوله. یوه ورځ بوډا ترې وپوښتله. هغه ورته وویل داسې کم څه دي چې ته د هغه څخه تښتې. کریس هم هماغه پوښتنه ترې وکړه. دواړه پوه سول چې هر یو په خپل ډول سره له ژوند څخه تېښته کوي. کریس ورته وویل انسان تر هغه وخته رښتیا ژوندی وي چې نوې تجربې ترلاسه کړي. څو ورځې وروسته دواړه یوه غره ته وختل. بوډا مخکې هېڅکله غره ته نه و ختلی، خو کله چې سر ته ور ورسېدی داسې احساس یې وکړ لکه په ژوند کې چې یې نوې رڼا موندلې وي. هغه پرېکړه وکړه چې د ژوند پاته برخه به په بل ډول تېروي. د مارچ په میاشت کې د کریس د تلو وخت را ورسېدی. د خدای پامانۍ پر مهال بوډا سړی ډېر احساساتي سو او ورته ویې ویل چې غواړي هغه خپل لمسی کړي. فضا ډېره احساساتي سوه، خو د کریس منزل لا هم وړاندې و. هغه یې په غېږ کې ونیوی چې بېرته راتګ ژمنه یې ورکړه او روان سو. اوس یې د الاسکا لپاره ټول چمتووالی بشپړ کړی و. د کتابونو د راټولولو وروسته د ژوند تر ټولو ستر امتحان ته د داخلېدو وخت راغلی. تر 2 کلونو، زرګونو کیلومترو او بې شمېره ستونزو وروسته کریس بالاخره د الاسکا خاورې ته ورسېدی. شاوخوا ټولې درې په واورې پوښلې وې. چوپتیا دومره ژوره وه چې یوازې ځنګل یې په معنا سره پوهېدی. هغه موټر چلوونکی چې کریس یې هلته رسولی و د ده زړورتیا ته حیرانه و. هغه خپل بوټونه کریس ته ورکړل او په مسکا سره یې ورته وویل که ژوندی بېرته راغلی ما ته زنګ راووهه. کریس هم مسکی سو او روان سو. د واورې پر سر یې د خپل پښو نښې پرېښودلې. تر یوه کوچني سیند واوښتی او د جین خولۍ یې د یوې ونې پر سر باندې راوځړوله. اوس هغه په بشپړه توګه یوازې و. لږ وروسته یې یو زوړ او پرېښودل سوی بس پیدا کړي. هماغه بس د ده نوی کور سو. د بس دننه ځینې لوښي، یوه بخارۍ او نور اړین توکي موجود وه. کریس پرېکړه وکړه چې همدلته به ژوند کوي. په خپله کتابچه کې یې ولیکل د جادویي بس لومړۍ ورځې ډېرې ښکلې دي. هغه ښکار کوئ، ماهیان یې نیول، کتابونه به یې ویل او د ازادۍ خوند یې اخیستی. هغه احساس کوي چې بالاخره یې هماغه ژوند پیدا کړي چې کلونه کلونه یې خوب لیدلی و. خو ځنګل هېڅکله د چا ملګری نه وي. یوه ورځ یې یوه ستره وحشي اوسۍ ولیدل. د ډېرو هڅو وروسته یې هغه ښکار کړه. دا یې تر ټولو لوی ښکار و، خو د تجربې د نشتونوالي له امله یې غوښه ونه سوی ساتلی. څو ورځې وروسته غوښه خرابه سوه. هغه شپه ډېر خفه و او په خپله کتابچه کې یې ولیکل کاشکې ما هغه حیوان نه وی وژلی. وخت تیر سو. اوس هغه د ډېر وخت راهیسې په هماغه بس کې اوسېدی، خو په همدې موده کې واورې ویلې کېدلې. هغه سیند چې پخوا یې کوچنۍ ویاله وه اوس په زورور سیلاب سره بدل سوی و. کریس هڅه وکړه چې له هغه ځای څخه واوړي، خو نه سوی کولی چې واوړي او پوه سو چې اوس بند سوی دی. ورو ورو حالت لا خرابېدی. ښکار بند سو، لوږه ډېره سوه، بدن یې ورځ تر بلې کمزوري کېدی.
هر ورځ نور هم ډنګرېدی. د خوړو په لټه کې یو ورځ یې یو وحشي بوټی وخوړی. هغه فکر کوي چې دا به خوندي وي، خو هغه زهرجن و. لږ وروسته سخت کمزوري سو، خوا یې راوګرځېدل او په بدن کې یې نه زغمېدونکی درد پیل سو. کریس پوه سو ستره تېروتنه یې کړې ده، خو نور ډېر ناوخته سوی و. ورځې تېرېدلې، بدن یې په هډوکو سره بدل سوی و. یو ورځ یو وحشي خرس له هغه ځای څخه تېرېدی. خرس کریس ته وکتل، خو بې له دې چې برید پرې وکړي روان سو. ښایي هغه هم پوه سوی و چې په دې انسان کې نور هیڅ غوښه نه ده پاته. کریس په خپله کتابچه کې ولیکله، زه دلته بند پاته یم. ټول هغه کسان چې ده پیژندل په خپل ژوند سره بوخت وه. ورو ورو ټولو درک کړل چې کریس به نور هیڅکله بیرته راستون نه سي. بیا یوه ورځ یې په خپله کتابچه کې ولیکل چې پای رانږدې سوی دی. خپل د خوب په ځای کې پرېوتی، اسمان ته یې وکتل او ویې لیکله، ما ډېر ښکلی ژوند تېر کړی، د خدای شکر دی. او بیا یې له ټولو سره مخه وکړه او د لومړي ځل لپاره یې خپل اصلي نوم ولیکئ، الکساندر سوپر ټرامپ. بلکې خپل د سفر نوم یې ولیکئ، کریسټوفر جانسن. د هغه پر شونډو مسکا وه، لکه بالاخره چې هغه سکون موندلی وي چې 2 کاله یې د موندلو لپاره ټوله نړۍ لټولې وه. هغه خپل مور او پلار په یاد کړل. ورو ورو یې سترګې د تل لپاره پټې سوې. 2 اونۍ وروسته څو ښکاریان هغه ځای ته ورورسېدل. هغوی د هډوکو په شان یو بدن پیدا کړي. هغه کریس و، خو د هغه کیسه هلته پای ته ونه رسېدله، ځکه چې هغه خپل وروستی انځور هم اخیستی و، یوه سلفي. په هغه انځور کې یو ځوان مسکی ولاړ و، کمزوري، ډنګر، خو په بشپړ سکون کې، لکه بالاخره چې هغه ارمان پوره سوی وي چې د هغه د لټون لپاره په ټوله نړۍ کې ګرځېدلی و. همدا لامل دی چې کریسټوفر کیسې لا هم د میلیونونو خلکو زړونه لړزولي وه، ځکه چې دا یوازې د یو انسان کیسه نه ده، دا د هغه احساس کیسه ده چې لا هم زموږ د هر یو په زړه کې ژوندی دی. خپل نظرونه مو په کمنټ کې راسره شریک کړئ، ویډیو لایک او شیر کړئ، زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې مو الله مل شه. مننه.